ما تنتليش ګل ساندې دا زه څه وینم دا هر څه ستا مخامخ دي ها اوس پوه شوم نو دا هغه کټ پیسونه او کیک پیسونه دي چې تا وی چې زه به کور کې لګوم ماشاءالله ماشاءالله دا خو خالص د خټې ګوشتو دی او دا هم خالصه د خټې کوزڼه ښکاري او دا درېم کټ پیس خو ماته د فرعون تختپوش ښکاري ښه نو دا خبرې دي ګل صنمه دا هریچند دی او دا د دې ملګري دي هریچند او د هغه ملګري تا د څه ووایې او ما خو وی چې زه به دی مسلمانان که نه زه درته یم د یو بل نه مخکې ودرېږئ ښه وایي اوس به زه په تاسو باندې د کرکټ لوبې کوم دا چې را پرېوتئ ته به وایې چې چېرته مچوچي چې زما مخکې مو مخې نو بیا مو په خوله کلیمئ او چې زما نه یو پوټې اخوښئ نو بیا مو په خوله باندې رام رامي خو زما دا خبره غور سره واورئ که د نن نه پس ما ستاسو په خوله باندې رام رام یا ګام ګام واورئ نو زه به ستاسو په دې سرونو وسلونه جوړ کړم دا ما څه وکتل دا تا څه وکړل ګل صنمه زه دیو پسې نه راځم زه چې چېرته ځم دیو لکه د سپي ما پسې راشي زه دا نه منم ته دی پسې ځې زه رښتیا وایم زه دیو پسې نه راځم زه تا نه مرور یم ګل صنمه ما معاف کا نه منم ګل صنمه تا ته د دې پټکې قسم وي ما معاف کا نه منم ښه ګل صنمه تا ته د دې واسکټ قسم وي ما معاف کا نه منم که نه ښه ګل صنمه تا ته د ټوپک قسم وي ما معاف که که نه زه درته یم نه منم که نه نو ښه ګل صنمه تا ته د زما قسم وي خبردار ګل صنم له د خپل ځان قسم مه ورکوه ظالم دورې هسې نه چې د خوشحالۍ نه چېرته په ډنډ کې زه ټوپ نه کړم او بیا مې د راوتو درکم نه و ظالمې سترګې دې نه دي پوره تیر کمانې دي الله په بالله ته ډېر ښه یې ګل صنمه ته ډېر ښه یې ډېر تعریف مه کوه چېرته ځان رانه روک نشي څوک مونې ویني راځه چې زه خو په خیر راغلم نو دا تاسو څه کوئ دلته کې ها سینګارونه جوړوئ دا سرونه پټ کوئ ځئ وځئ وځئ بار ته ځئ چېرته خدای غر کې کا یاره یو خو مورې دا فالتو جنکۍ مه کېنوه دلته لکه ډوډۍ راکړه وږې شوی یم روټۍ خو بدله درکمه بچې خو د حجرې نه در پسې خلک ځي او راځي ځي او راځي ما ته ښکاري خپې به یې ماتې شوي لږ تپوس خو وکړه چې چل څه دی ولې مورې بیا جرګه ده څه اخر کلی دی څه چل خو به وي که نه ته تپوس خو وکړه ښه ده نو لاړ به شم هسې مې درته یاد کړو بچې چې روټۍ خو دې خوړلې وې کښېنه روټۍ وخوره نه مور ډوډۍ بیا وخورم خو مخکې د جرګې له ورځمه هسې نه چې انګرېزانو بیا څه ګند جوړ کړی د خدای په امان دوه ګوتې مخ دې راووتو بچې خدای دې درته خیر کوي څه وکړم انګرېز سرکار هغه جومات رانول غواړي کم چې د کلي منځ کې دی که چېرې هغه جومات وران شي نو د انګرېز سرکار به سړک تېر شي او د هغې په بدل کې موږ ته به ډېر دولت میلو شي ملک صاحب موږ ته هغه دولت نه دی پکار کم چې انګرېز سرکار موږ ته د جومات د غورځولو په بدل کې راکړي خیبر خانه خو زه د کلي مشر یم او زه یو ځل مې درته ووایې ملک صاحب چې موږ د دولت دپاره د خدای د کور سودا نشو کولی نشو کولی شاباس زه ستا د جذباتو قدر کوم خیبر خانه خو د دومره لوی فوج او د انګرېز سرکار مقابله کول ستا د وس خبره نه ده زما په رګونو کې د هغه غیرتي پلار وینه د ملک صاحب چا چې د انګرېزانو خوبونه حرام کړي وو لاړ شه انګرېز سرکار ته ووایه چې خیبر خان په دې علاقه باندې سړک نشي پرېښودی
خیبر خانه ما سره دشمني به تا ته ډېره ګرانه پرېږدي دا ځای او دا وخت یاد لره دا سړک به ضرور تېرېږي ضرور به تېرېږي دا سړک هېڅ چرې نشي تېرېدی تر څو پورې چې زه ژوند یم واورئ وروڼو په کور او غوږونو باندې موږ به هغه څه کوو څه چې خدای مني څه چې رسول مني او څه چې زموږ وطن ته ضرورت دی زاهده زما تلو نه پس حجرې ته څوک راغلي خو نه ملک صاحب څوک هم نو راغلي زما نه تاسو چې کپتان صاحب ستړي مه شئ ستړي مه شئ تاسو کرنیل صاحب غوښتي ملک صاحب ډېره ښه ده بس تاسو ځئ او زه درځم زما نه ګل نواز څه شو خدای خبر چې چېرته به ګرځي ودرېږه جینۍ چېرته نه راغلې زه تا نه تپوس کوم چېرته نه راغلې جواب راکړه لالا ته به ماله څه جواب راکړې ستا په سترګو کې د یو خطر تصویر ښکاري ته چې په کومه لاره روانه یې هغه لاره تېرو ته ځي همیشه د سپوږمۍ په رڼا کې تګ کوه و بچې په کوم وطن چې د غلامۍ ورځې خوري نو هلته څوک د ازادۍ سپوږمۍ څنګه لیدی شي بابا سلطانه بچې ستا په سترګو کې اوښکې دا د بې غیرتۍ اوښکې دي بابا پرېږده چې خوب به یې ملک ګلباز د وطن غدار دی او ملک نواز دا غرور دی زه دا نه غواړم چې زما خور دی ملک نواز سره وتړلی شي دا دروغ دی بابا دا دروغ دی شوې غلطي نه زما سترګې ړندې دي او نه زما غوږونه کاڼه دي یاد ساته تر څو پورې چې موږ د غلامۍ زنځیرونه یې مات کړي تر هغې پورې به نه څوک زلمې په سر څېره تړي او نه به پېغلې د واده جوړه اچي و زما بهادره زویه یو ځل به انشاءالله دا د غلامۍ څېرې په رڼا کې بدلېږي خو بیا به هم زما خور د ګلباز کور ته نه ځي ولې چې هغه د وطن دشمن دی د قام دشمن ده د وطن غدار دی زه هغه جومات ختمول غواړم و توبه وباسئ کرنیل صاحب جومات رانول خو لویه خبره ده که د دې پته هم دې کلیوالو ته ولګېده نو کیدای شي تاسو او ستاسو فوج په اور کې اوسېږي ګلباز خان زه چې په کومې لارې باندې سړک چوڼۍ ته راوستل غواړم د کلي جومات د هغه په لارې کې راځي و بیا هسې هم زه د چوڼۍ په ایریا کې جومات نشم برداشت کولی کرنیل صاحب پښتون قوم هر ظلم برداشت کولی شي خو د خپل دین خلاف یو خبر هم نشي اورېدی کرنیل صاحب ګلباز زه په هر قیمت باندې دا جومات ختمول غواړم بیا دې کې د غصې څه خبره ده کرنیل صاحب هغه به کېږي څه چې تاسو غواړئ خو کم از کم هغه هم کېده پکار دي کرنیل صاحب کم چې زه غواړم او ډونټ وري ګلباز خان ما ته ستا هره سودا منظوره ده بیا ټیک ده کرنیل صاحب د دې خبره به د سبا شیرخان سره وکړم شیرخان هغه چې هغه څوک دی هم د دې کلي یو بهادر سړی دی کرنیل صاحب د دولت هم ډېر لالچي دی او د خیبر خان دشمن هم دی او آی سی ښه ده کرنیل صاحب سبا به غم ځان سره راولم او بیا به راشم ما له اجازه ده اوکې او د خدای په امان السلام علیکم راځه زمانه زایده ځای شي کیپټن ډګلس یس سر کیپټن صورت سنگھ یس سر په ګلباز خان باندې خاص نظر ساتئ کم سړی چې خپل قوم سره غداري کولی شي هغه نه هر څه امید لرئ اوکے سر اوکے